تاسو تللي وو کونړ ته ښه کونړ نه راغلو تاسو خو دغه سیند وګورئ که نه څه ماشاءالله مست روان دی بیخي او هغه طرف ته هم تاسو ته شاید ور وښیو فرضي کرښه ده فرضي کرښه ده هلته لیټونه لګېدلي دي که نه نو دلته په دې کومه میاشت ده سرطان میاشت ده دې سرطان میاشت کې دومره خطرناکه ګرمي خو بیا دلته دومره خوندوره هوا که نه ده جنتي ماحول ده ما بیا ورسره داسې چې موږ راغلو دا سپین جومات ساحه چې ده د سپین جومات ساحه کې نه تنها دغه هوټل دی دنه داسې تقریبا څو هوټلونه نور هم دي نو دې ځای کې د هوټل والا ته موږ اډر ورکړ چې موږ ته هغه راوړه پکوړې راوړه که نه سمبوسې راوړه نو سوچپې او سمبوسې نو سمبوسې خو یې نشته ښه ده ملګري ورته ویلو چې زه لږ هغه راوړه پکوړې راوړه پکوړې مو یې نشته دي که نه بیا ورسره چې راوړل دغه چپس یې راوړل دا چپس ښځه دا چپس یې راوړل نو ما ورته وایم سمبوسې هم نشته وایي نن هم 3000 سمبوسې باسلې دي څومره 3000 یو مازدیګري کې په یو مازدیګري کې یوازې دې هوټل خوا سره بلم دی صحیح ده او سموسې به څومره وباسلې هغه خو جدا مسله ده 3000 سموسې یو سموسې قیمت 10 افغانۍ ده فکر نو کم تر کمه یو 2000 ګیلاسه چای خو به یې وباسلی ګیلاس په 60 روپۍ دی څومره شوی تقریبا 40,000 روپۍ راځي 2000 ګیلاس دا خرڅ یو 60 روپۍ ګیلاس تقریبا 40,000 روپۍ 40,000 شوی او چې هغه 3000 دانې وي دا 10 روپۍ 10,000 40,000 که نه همداسې دا نور شیان حساب کړه پکوړې څومره جوس هم لري که نه نو دا بهترینه تجارت دی بهترینه بزنس دی څوک وایي چې کار نشته هر څوک یې خو شروع دغه ځایونه چې تاسو دلته وینئ که نه دا ګوره دولتي ځایونه دي ساحې دي صحیح ده دلته دغه هر یو دکان درلوده تاسو خپل سپین جومات کتلی و پورته سر کې یو هغه مسجد خوا سره یو دکان و اوس ورته وګوره څو دانې هغه جوړ شوي دي برانچونه هم نه دي څو هوټل او کمپیوټرز دي چې ورته رقابت کوونکي دي که نه خو دا سالم رقابت نه تنها دا ځای کې ما مخکې په نورو ویډیوګانو کې هم ویلي کار شروع مهمه ده د کار سټارټ مهم دی که نه سټارټ وخله حرکت وکړه برکت الله پکې اچوي خو چې ته کار وکړې ته زړه تنګ نه کړې یو ورځ به داسې راځي ستا به هېڅ سودا نه کېږي یو ورځ به داسې راځي چې ته به دغه اندازه کې سودا کې شته ته مشتري راشي ناست دي بس خالي چپسو ته لاس دي او خالي یو ګیلاس چای ته لاس دي بل هوټل ته لاړو هغه ویل موږ سره شیدو چای هم نشته دی په سوونو کیلو شیدې دی وباسي که نه نو نه تنها دا د کونړ سیند تر غاړه همدارنګه لغمان کې علیشنګ ولسوالۍ ده داسې الینګار ولسوالۍ ده همدارنګه نور ولایتونه د افغانستان مختلف ولایتونه ښایسته ځایونه دي ځوانانو نه مې هیله دا ده چې فضول وخت مه تېروئ څنګه قاري صاحب محترم فضول وخت مه تېروئ تجارت وکړئ کاروبار وکړئ اوس تاسو به ما ته وایئ چې څه ځان دی شهید انور جوړ کړی دی شهید انور خبره بالکل صحیح خبر ده زه دا وایم چې زموږ ځوانان ولې خدای مه کړه نورو ملکونو دروازو ته ولاړې دروازې ټکوي صحیح ده لږ خواري او محنت په خپل ملک کې وکړي الله تعالی به انشاءالله کار روزګار دومره روان کړي اوس دغه ژوندی مثال دی موږ تاسو دلته راغلي یاستو ځینې دوستان که دلته راغلي هغې به لیدلي یو دوکان اوس دا دی په بلډینګونو چا خبره تقریبا دوه چتې جوړ کړي دي بره چتو کې هم ځای شته دا تقریبا 4 که 5 هوټله دغه سپین جومات سره دي د کونړ مرکز نه پورته شیګل اسمار طرف ته چې ځي یو خیمه وه هغلته یې دوانې خرڅولې اوس مې چې وکتل الحمدلله په لسهاوه جوړې شوي او په یو باندې نوبت نه وي کټونه دې خوا دغه شاکر د خوا ملګري هغه ناستې هغې جوس وې دې خوا شاکره داسې راوړه اوس چې دی ناوخته 9 بجې دي که نه خلک لرې ځایونه دي دا کټونه ایښي ښایسته دي خو اوبه روانې دي د پاسه دې خوا ته وګوره ښایسته اوبه دي حساب و کتاب نو کار روزګار شته زړونه مه تنګوئ هر څه به الله کوي موږ ډېر ښه درس دی شمالي کوریا د فکر کوم هغې نه ټولو نړۍ ارتباطات ورسره قطع دي خو بس هغې په ځان باندې اعتبار شته لګیا دی کار کوي نو راځئ چې همداسې ملا وتړو
که چېرته زما اقتصاد ښه شي، د ده ښه شي، د ښه شي، ملک هم ورسره جوړېږي، بېکاري، بېروزګاري، د فقر کچه ورسره هم کمیږي، د بدامنیو د هر څه انشاءالله هر څه مشکلات به حل څنګه همت مردان مدد خدا قرض پکې راوله همت مردان مدد خدا دا چې دی محصل دی په مدینې منورې پوهنتون کې نو نن مو راوسته چکر نه دې خوند واخیسته والله ډېر زیات والله دې خوشحال لره خدای دې خدمتونه ټول قبول کړي ډېر خوندور السلام سفر علیکم. الحمدلله اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دی سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ